اتمس و ګران افغانانو یو شی دغه هغه ته وایي چې دغه شپه ورځ توهین او تحقیر کوي. ګوره یارانو، افغان ولس افغانان نور څه نه لري چې د لاسه ورکړي، هر څه د لاسه ورکړي دي. د تا پنجابي هم لاس خلاص، د لرګل خان هم لاس خلاص، د برګل خان هم لاس خلاص، د لنډغرو کولابي و اشرارو هم لاس خلاص، او د تاسو ټامیانو هم لاس خلاص. من خو وروره ګله نور څه نه لرو لاسه ورکړو، خو تاسو به ډېر څه لرئ د لاسه به ورکوئ. اوس وروره ګله داسې ډنډوره کې غورځېدلي هسئ، دا خلک د افغانانو تاسو پرېږدي نه، دا تاسو ټوکې نه دي کړي. تاسو د پښتنو په ناموس په کور باندې برید کړی، تاسو په سپین ږیرو برید کړی، تاسو په ماشومانو برید کړی، او انشاءالله مال خیر د دې بریدونو سزا به ګورئ. او دا جنگ د تیلو جنگ دی یارانو. د امریکا د اسرائیل د ایران جنگ او د پاکستان او د افغانستان جنگ دا د یو بل سره د ربط لري. دا د تیلو جنگ ده، دا د اقتصاد او د بزنس جنگ ده، او دا د تجارت د لارې وازولو جنگ ده. دکې باید پښتانه افغانان ډېر زیات هوښیار اوسي او په دغسې اساسو شرایطو کې نه د ایران طرفداري وکړي، نه د امریکا طرفداري وکړي، نه د اسرائیل طرفداري وکړي. فقط هغه د پارچوانانو خبره نانه ته بخو، شولې ته بخو، پردې ته کو، هیڅ اړتیا نه لري چې موږ طرف واخلي او یوازې پاتې یې سودان په یاد وي. دغه بریدونه چې په موږ او تاسې وسول هېڅ چا ونه غندل، یوازې دغه وطن کې پاتې یاستو او دغه وطن به د ټولو نه انشاءالله اخلو، ګټو به یې ورڅخه، او نه به پنجابي ته اجازه ورکوو، نه لرګل خان، نه برګل خان، نه اشرار، او نه وروره ګله دغه ټامیانو ته. په خدای دغه ټامیان خو مې د سپي غوندې بد راغلي، هغه که د ایران ټامیان وي، که هغه د امریکا ټامیان وي، که هغه د ارضي ټامیان وي. ټامي بلواک پښتون نور نه منم، په خدای که ورور مې بلواک سي ولاکې ومنم. زمونږ زه یو وخت وړوکی وم، پلار جان سره روان وم، پلار مې ماته وویلې، ماته یې ونه ویلې، فکر کوم زما کم په یادېږي، کم ملګري ته یې لکه چې وویلې، وایي یو خارجی چې په افغانستان کې دا وطن وایي نه جوړېږي، او زه دا تاسو ته په تضمین وایم، مه خارجی پرېږدئ او نه د خارجی سپی پرېږدئ، یعنې بلواک انسان مه پرېږدئ. وطن درته در پاتې ده، نرونده د دفاع کړی، نرونده ورڅخه دفاع وکړه. دغه لشمکانو، صابونکیانو، د پیکیسې زوړیو هغه کوي، او دا بدلې مدلې اتنچیانو، سندرچیان، دا وروره دا وطن نشي ساتلی او نه یې ساتلی ده، نه یې ساتلی ده. تر ما ښه جمهوریتی نسته. جمهوریتی هغه داسې اسناد وښیي، کار یې کړی، زحمت یې ویستلی، 40 ولایتو کې ګرځېدلی. زه درته ویډیوګانې ږدم اسناد. زه د یو جمهوریتي په صفت وایم چې نوش جان نو من خو ولاکه هیڅ شی مو، هیڅ شی په خدای قسم داسې د بل واک لاندې وو. نوش جان هم داسې ورسره ګز کړي دي، تر شا د ټول ملت ولاړ ده. هغه د هغه لایف کې ما وویلې 3 قوي حماسې مو کړي او تاریخي حماسې مو کړي. دلته موږ ټیم لرو، بل لرو، دې باندې به بسته کتاب انشاءالله لیکو. ستاسو د لاسونو نه قربان، ستاسو د زړو سپلیو نه قربان، ستاسو د احساساتو نه قربان، ستاسو د ګیرو نه قربان. په الله مې د قسم وی، دغه زه دغه دروغ نه وایم، زه عزیز پولاد په خدای مې د قسم وي که دونه جرأت راکړي چې دغه نوک د وطن دپاره خوږ کړم. خو دې خلکو خپل ښځې خوشي کړي، خپل ماشومان خوشي کړي، خپل پلار او مور خوشي کړي، خپل کور خوشي کړی. یوه اونۍ کېږي چې په غره کې ټوپک په لاس ولاړ ده، خو د نر زوی ده که نه. زه خو امریکا کې ناست یم، غاپم، هغه ولاړ ده، تا ته وایم قراره، پوه شوې. او دومره ډارېږي، 6 کاله همدغو باندې کولابیان ورته تاریخ وکنځه، ارزښت ورته وکنځه، مشري ورته وکنځه، ژبه یې ورته توهین کړه. دغه یو نفر راجیک نه سو دفاع یې ونه کړه، ځکه دا پوهېږي که زه اوس کولابي ته جواب ورکړم ما ته دښمني ولوېږي، سبا ته دوکان ته تللی نسي، سبا ته ښار کې ګرځېدلی نسي، خو دا دښمني ما واخیسته او بالاخره کامیاب یم ستاسو په زور. کولابی مې هم درته دغه سوشل میډیا نه ورک کړی، حتی دا ټیک ټاک پرېږده چې هغه جګه سطح باندې تلویزیونو کې غپل، هغه مې درته غلي کړي. ما خو دا کار وکړ او قوي دښمني مې اخیستې هلکانو، داسې یو قوي دښمني مې اخیستې، ښه زه په خپل ځان پوهېږم، ځکه چې د دوی هغه ټول دغه فریبکاریان او دغه تحریفونه چې کړي دغه مې ټول خاورو سره خاورې کړه ورته، او دا دښمني لري او دا ما په ځان اخیستې ده. بابا هغلته چې خړپړ افغانان پاکستان سره جنگيږي، مونږ بدل ته جنگيږو. او خا پار تقدیر.